د پاکستان په غلامانو مات د دې وطن په خاين د افسوس ځای خدا دی کله که د پاکستان په سفارت کې د یو چا کوچنۍ فاتحه هم وه دا ټول هلته ځان رسوي سمه دی او دلته په دې جرګې په خیمه کې دغو کسانو چې کابل یې تکه تکه کړی لوټه لوټې کړی 80,000 کسان په شهادت رسولي او د دوی د لاسه خویندې میندې د 5 منزله کته راولېدلې دي چې دوی بې عزته کولې او په پاټګونې جوړ کړي وو او خلکو د انسانانو په ځای باندې سپي ځانونه جوړ کړي خوش کړي هغه کولی شي دلته ورځ ولمانځي او د شهید ډاکټر نجیب الله دپاره ځکه ممانعت دی چې شهید ډاکټر نجیب الله افغان و مستقل و یو دوست انسان و که نه هغوی راځي د لوی جرګې په تالار کې د دولت د خوا څني 50 میلیونه افغانۍ بودیجه و هغوی ته اختصاص کیږي او د دولت د یو نویم کود د بودیجې پر اساس باندې درته ورځ لمانځي عدم تشدد راغلی یو چې خپل د خپل رهبر هغه ترین غونډه نن ولمانځو د حکمتیار یا د نورو اشرارو هغه ملاتړ راغله دغه غونډه یې برهم درهم کړله مګر په تېښته بریالی شو دغه نښې چې دلته پاتې شولې موږ جنګ نه غواړو موږ سوله غواړو دا زموږ جمهوري حق دی موږ لنډغر نه یو قتلونه هم نه دي کړي غلاوې هم نه دي کړي چا په ما سر کې میخونه نه دي ویلي څوک هم چاپه نه دي حلال کړي موږ صرف خپل حق غواړو صرف خپل حق دا پوچکونه دي چې ډزم را باندې وکړلې خو موږ خپل حوصله خپل استقامت د لاسه ورنکې یو څو زورواکو بدماشانو چې نه یې غوښتل چې موږ دا ورځ ولمانځو دوی راغله مزاحمت یې وکړه خو الحمدلله موږ دوی په شا کړه بیرته هېڅ مشکل نشته بیرته دروازه خلاصېږي نن ولسواکي عملا دلته زندهی سوله نن عملا د خلکو غږ دلته خفک سه اما دوی د جمهوریت خبره کوي ولسواکۍ خبره کوي چیرته هغه جمهوریت چیرته هغه ولسواکي چې نن خلکو ته د اظهار د نظر نه ورکول کیږي دا غونډه به ډیره منظمه انشاءالله د راروانې د دې هفتې په جریان کې به په دغه د لوی جرګې په تالار کې دا غونډه نیول کیږي د کمیسیون له مشرانو سره مو خبرې وکولې کورودانۍ د ټولو وایو احساسات د ځوانانو د قدر وړ دي دا چې د مشرانو خبرې ومنله پر یو ډېر ښه تدبیر باندې به پر مسله تصمیم ونیول سي